سلامونه دوستانو، د کیف په ښایسته ښار چې د یوکرین پایتخت دی، روسیې او د یوکراین د جنګ د هدیرې یا هغو ته د یادګاري څه دي وڅنګ ته ولاړ یم او اوس هم لکه تاسو چې وینئ د جنګ سرنا روانه ده او دلته هره شپه داسې راکټونه او د ډرون عملې کېږي لکه پر ناوې وزم چې په اصطلاح نوکل پاشې. نو زه دلته یم د افغانستان د مسایلو څخه په حقیقت سره ډېر خسته سوی یم، ولې 45 کاله کېږي چې د هغه موضوع د هجرت دی و مرګ دی و ټپ دی و مفلسي ده و زحمت دی بې پیسګي ده. بس دا موضوعات خسته کړی یم د فلسطین جنګ چې شاوخوا یې ماړه عرب شاوخوا ته پراته دي. نو دلته راغلی یم په یو خیریه مؤسسې کې کار کوم تر څو د اوکراین یا د یوکرین د جنګ د قربانیانو سره مرسته وکړم. تاسو به وایئ چې افغانستان خصوصا ماته په 1000 کاله هم نشي ادا کولی، خدمت مو وکړئ، زحمت مو وکړئ، ولیکن مسایل داسې دي لکه تاسو چې خبر یاست زه هغه موضوعاتو ته نه ځم. دا شړۍ نه وړی کېږي، یعنی د افغانستان مشکلات او زخم دومره ژور دی چې 45 کاله یې ونیوله، ډېر حکومتونه تغییر شول، ډېر خلک راله، خو لیکن نه ملت درس واخیستی او نه هغه خلک چې غواړي پر ملت باندې حکومت وکړي درس واخیستی د تیرو مسایلو څخه. هر سړی غواړي چې خپله عقیده خپله برنامه په زوره په خلکو وخته کړي، که خلک غواړي که نه غواړي، هغه که کمونیستي نظریات دي، هغه که مذهبي او اسلامي نظریات دي، یعنی په زور یې پر خلکو تپي. او مشکل دا دی چې دا موضوع نه حل کېږي، یعنی خلک خپل اختیار ته نه دي پاته چې په خپله د حکومت تعریف وکړي او ځان ته یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دوی لپاره مناسب وي، او یا داسې د دین تعریف راوړي چې هغه نه د دیوبند نه د الازغر نه سلفي نه وهابي، یعنی خپله دوی وکولی سره کښېني یو تعریف د دین راوړي. همیشه یې د نورو مملکتو څخه تعریفونه راوړي دي. نو زه کامره واړوم، دا د کیف ښار دی، ډېر ښایسته ښار دی، د یوکرین پایتخت دی او دلته د هغو قربانیانو عکسونه دي چې په دې جنګ کې ژوند د لاسه ورکړی دي. ځوان، زوړ، سپین ږیری، ښځه او نر د دې جنګ قربانیان شوي دي. په زراو عکسونه دلته پراته دي او خلک راځي نور عکسونه هم ځای پر ځای کوي. نو زه دلته راغلی یم چې د دې سره مرسته وکړم، هغه تجربې چې زه په خپل ژوند کې لرم د خیریه مسایل یا بشر رسانه مسایلو سره، هغه غواړم چې دلته پلي کړم. نو د شپې دلته وضعیت ډېر خراب دی، دا اوس داسې د جنګ یا د غونډیو د راتللو سرنا یا سایرن په اصطلاح واورېدئ. دا شپېلۍ هغه وخت غږول کېږي چې د روسیې څخه یا طیاره یا راکټونه د یوکراین پر خوا پیل سي او را روان سي. نو دلته دا سرنا یا دا سایرن غږېږي چې خلک ښځو ته ننوځي او زیرخانو ته ولاړ سي. دا داسې ډېر عکسونه دي په زراو، یا تقریبا 10,000 لا ډېر عکسونه دلته ما کتلي دي چې داسې جمله یې سال ورته کړي دي. نو سرنا خو وغږول شوله، نور ځم خپل ځای ته چې حمله پر دې ځای باندې ونه سي. نور مو نو په خدای سپارم، خلاص بیان مې خپل د فعالیت تاسو ته بیان کړي.